سلام دوستانو، سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روانزازی هرکلی کوو. زه به لومړی د چین په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کړم. د کورنۍ مفکوره او درناوی د چینی ملت د فرهنګ یوه مهمه برخه ده. د چین د کنفوسیوس د افکارو له مخې د کور مهم مقام له هیواد او نړۍ سره برابر دی. اتل کسان د کور د ترتیباتو له لارې هیواد سمسورولی او بیا ټوله نړۍ آرامولی شي. چینایان د کورنۍ په اړه ټینګې مفکورې لري. تقریبا هره کورنۍ یې خپله نسب نامه لري څو د کورنۍ د غړیو ترمنځ د وینې ارتباط او کورنۍ اړیکې یې وپېژندل شي. له زرګونو کلونو راهیسې د کورنۍ د نسلونو راغونډېدل د چینایانو همیشنۍ هیله ده. په چین کې په بېلابېلو جشنونو او په تېره بیا د پسرارمي اختر په موده کې له کورنیو سره راغونډېدل د چینایانو مهمې او نیکمرغه چارې دي. ډېره مننه غوټۍ جانې چې په چین کې د نسب او کورنۍ په اړه مو معلومات راسره شریک کړل. افغانان هم د خپلو کورنیو په اړه ټینګ نظر او مفکورې لري او د خپلې کورنۍ سمسورتیا او نوم ساتنې ته ډېره پاملرنه کوي. نو موږ به په ننني لوست کې د کورنۍ د غړیو او خپلوانو نومونو په باب ځینې معلومات زده کړو. سمه ده. چینایان کورنۍ ته جاتین او کور ته جا وایي. جاتین یعنې کورنۍ یو ډول اړیکې دي او د ټولنې یو واحد دی. جا یعنې کور د اوسېدو ځای دی. په یوې کورنۍ کې丈夫یعنې خاوند،妻子یعنې میرمن وي.丈夫او妻子همیشه په کتبي او رسمي حالاتو کې کارول کیږي. په چین کې هر کس نارینه یا ښځینه وي خپل خاوند یا میرمنې ته爱人وایي. دګراز پی او هم ورته ویل کیږي چې دا یوازې په کتبي او رسمي سندونو کې کارول کیږي. په رسیا پر دی ښځه په ورځني ژوند کې خپل خاوند ته لاوګون او خاوند خپلې ښځې ته لاوپو وایي. که سمه ده په یوې کورنۍ کې بابا یعنې پلار او ماما یعنې مور هم وي نو هغوی ته بیا کوم نومونه کاروي؟ بل نومونه داسې دي. چینایان پلار ته هم فوچین او مور ته موچین وایي. په دغو کلمو پسې من کلمه جمع کیږي او جمع بڼه یې پرې څرګندېږي. یعنې فوچین من یا بابا من. معنا یې دا ده چې پلارونه، موچین من یا ماما من. معنا یې میندې ده. سمه ده. په چین کې د کورنیو د غړیو او خپلوانو نومونه جمع شکلونه لري او کله چې مفردې بڼې پسې د من کلمه یو ځای راشي نو بیا د جمع بڼه ترې جوړیږي. سمه ده، سمه ده، همداسې دي. تاسو دغه اصل په یاد کړئ. څرنګه چې د لوست وخت کم دی نو موږ به په عمده توګه د کورنیو د غړیو او خپلوانو د نومونو مفرد شکلونه زده کړو. سمه ده. په چیني ژبه کې لور ته女儿او د女儿یعنې لور خاوند ته女婿ویل کیږي. په چیني ژبه کې زوی ته اړزه او د زوی مېرمنې ته اړشي ویل کیږي. سمه ده. ورور ته兄弟، مشر ورور ته哥哥او کشر ورور ته弟弟ویل کیږي. د مشر ورور مېرمنې ته嫂子او د کشر ورور مېرمنې ته弟媳ویل کیږي. خور ته جیمۍ، خور ته جیمۍ، مشر خور ته جیجیې او کشر خور ته میمې ویل کیږي. د مشر خور خاوند ته جیفو او د کشر خور خاوند ته بیا میفو ویل کیږي. سمه ده. دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې د انا په باب مختلف نومونه شته دي. د پلار مور ته ناینۍ یا زومو ویل کیږي. د مور ته بیا لاولو، وایپو او وایزومو ویل کیږي. د نیکه په اړه هم مختلف نومونه شته. چینایان د پلار ته یې یا زوفو وایي او د مور پلار ته بیا لاویې، وایګون او وایزوفو وایي. سمه ده، سمه ده.
کاکاتا هم مختلف نومونه لري په چینی ژبه کې د پلار مشر ورور ته بابا او میرمن ته یې بمو ویل کیږي د پلار کشر ورور ته شوشو او میرمن ته بیا شنشن ویل کیږي. موټی جانې په چینی ژبه کې ماما ته هم مختلف نومونه شته؟ نه د ماما په اړه مختلف نومونه نشته. ماما یعنی د مور ورور ته جوجو او میرمن ته یې جوما ویل کیږي. ښه سمه ده دا روښانه شوه تاسو ته هم. د پلار خور ته بیا څه ویل کیږي؟ د پلار خور یعنی ورور ته ګوګو او خاوند ته یې ګوفو ویل کیږي. او د مور خور ته څه ویل کیږي؟ د مور خور ته ایما او خاوند ته یې ایفو ویل کیږي. ښه سمه ده. نو بیا د ورور یا خور ماشومان ته څه ویل کیږي؟ وراره یعنی د ورور زوی ته侄子او وراره یعنی د ورور لور ته侄女ویل کیږي. دغه راز د وراره میرمن ته侄媳妇او د وراره خاوند ته侄女婿ویل کیږي. ښه زه به نو پوښتنې کوم خورې ته هم جیزه ویل کیږي؟ نه چینایان خوریه یعنی د خور زوی ته外甥او میرمن ته یې外甥媳妇وایي او خورزی یعنی د خور لور ته外甥女او خاوند ته یې外甥女婿وایي. او ډیره مننه چې د کورنۍ د غړو او د خپلوانو نومونه مو راسره شریک کړل. درنو لیدونکو نننی لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. له لیدو مو مننه کوو. نیکمرغه اوسئ. د خدای په امان.再见。再见。